سلام، هر غړی خبر ته ښه راغلاست. د کاپیسا په ولایت کې د سړک غاړې دوه بیلابیلو ماین چاودنو په پیښو کې یو پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکو په وینا لومړی چاودنه نن سهار د کاپیسا مرکز محمود راقي دویمې حوزې اړوند د پولیسو په یو موټر شوی چې له امله یې دوه پولیس ټپیان شوي. دویمه چاودنه د تګاب ولسوال د پولیسو د عامه نظم په موټر شوی چې په پایله کې یو پولیس وژل شوی او 3 نور ټپیان دي. د بغلان او بدخشان په ولایتونو کې د سیلابونو د بهیدو له امله 15 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د بدخشان ولایت د تشګان ولسوال یک تلویزیون ته وویل چې تیر ماښام په دغه ولسوالۍ کې د سیلابونو د بهیدو له امله یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا د دغه ولسوالۍ په 15 کلو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي او سلګونه کرنیزه جریبه ځمکه هم ویجاړه شوې. په همدې حال کې د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د نهرین بورکا او د حکای غوري په ولسوالۍ کې د سیلابونو د بهیدو له امله د یو ماشوم په ګډون 14 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر صلاح الدین رباني څخه غوښتي څو پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري له ولسمشر حامد کرزي څخه دغه غوښتنه کړې. سره له دې چې د دغه سفر نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ښایي چې صلاح الدین رباني به د جولای او سپتمبر د میاشتو ترمنځ پاکستان ته سفر وکړي. پاکستان ته د صلاح الدین رباني د سفر بلنه په کابل او څو نورو ولایتونو کې له خونړیو بریدونو وروسته ورکړل شوې چې ځینې دغه بریدونه د پاکستان له استخباراتو سره په تړاو کې بللي. له طالبانو سره د سولې خبرې تیر کال د استاد رباني له ترور کېدو وروسته وځنډول شوې. نن د اپریل 22مه د ځمکې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دغه ورځ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یوازې 40 سلنه ځمکه پیژندل شوې او ثبت شوې چې له هغو څخه یوازې 6 میلیونه هکټاره د کرنې لپاره د کارونې وړ ده. د افغانستان د ځمکې د ادارې د رسمي شمیرنو له مخې په ټول هیواد کې څه باندې 4 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې. د دفاع وزارت وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه کړې. د هیواد په ختیځ کې د ملي اردو د 2مې لوا ویان شیرین آغا وایي چې تیره شپه د کامدیش ولسوالۍ په 2 کلو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې 2 وسلوال مخالفینو یوه زیرمه کشف کړې. د نوموړي په وینا اوس د کامدیش ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو مخالفینو شتون څخه پاکه شوې. له دې وړاندې په یاد شوې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ شتون په اړه خبرونه خپاره شوي وو. په هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د دولت 2 وسلوال مخالفین وژل شوي او 4 نور نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي چې یاد شوو کسانو ته د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د انصاف ځواکونو په مرسته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کابل، کندهار، هلمند، فراه په ولایتونو کې مرجوب لاوښتې. په هالند کې د 2 اورګاډو د ټکر له امله 115 تنه وژل شوي دي. د ریپورټونو پر بنسټ دغه پیښه پرون د نوموړي هیواد په پلازمینه امستردام کې رامنځته شوه. د پولیسو د 14 زخمیانو حالت د اندېښنې وړ ګڼلی. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې څخه مو مننه.